پولیس والا ډېر تنګېده کوي. الله اکبر. مه کوئ د خدای دپاره. هغه یو کوچنی ماشوم دی په هغه ډاټسن کې په چیش کې تړلی دی لاس یې داسې مه کوئ مه کوئ. په خدای قسم هغه لوی رب هغومره لوی رب دی لکه چې دی استي لکه پر ما او تا به هم د هغه ورځ راولي زما او ستا په وار به هم دغه نه وي. سبحان الله. مه کوئ. بیا خلک روان دي شیان خرڅوي. یاره دا به څونه لوی کافر وي چې یو سړی د عزت د بچاو دپاره دا شی خرڅوي دا خولۍ خرڅوي. په 10 روپۍ د تې پر 2 روپۍ ځینې غواړي ستا پر ور نیکه دې لعنت سي. ستا پر ور نیکه دې لعنت سي چې تا ته دا تربیت در کړی دی. دومره ظلم سړی کوي. څه کوي؟ زه به بې اختیاره یم بل به بې اختیاره یا بل الله خو نه دی بې اختیاره. اوس یوه بله ډېره د افسوس خبره درته کوم. د افسوس خبره دا ده زه به دا اوس کې تللی وم اسلام آباد لره هلته ډېر ملګرو سره ملاقاتونه کېدل. بیا دا پرون دا بل اوس تللی وم سیند لره هلته هم د ډېرو ملګرو سره ملاقاتونه کېدل. دا هر سړی دومره پریشان و دومره پریشان و. پښتانه وایي چې تر پزې ونسي ساه یې خیږي. نه زه بیا وایم تر غوږ یې ونسي لا بیا ساه وخیږي. دومره بې عزتۍ ته مخامخ خو دا زموږ مهاجر ورونه. موږ خو چې څونه مې وس دی د هغه وس مطابق موږ خبرې کوو. له ریاست سره موږ ټکر نسو وهلی. د ریاست سره ټکر وهل بغاوت کول دا داسې لکه څه چې غره لره ولاړ شي خپل سر ورته ونیسي. د ایمان د اسلام د کلمې د همسایهتوب د پښتونوالي څونه حق دی هغه موږ ادا کوو. نو دلته اوس خلک روان دي. خلک روان دي. ډېر د افسوس خبره ده. ډېره د ژړا وړ خبره ده. د دې غریبانو سره ډېر زیاتوب روان دی. د الله رسول فرمایي فاذا قتلتم فاحسنوا قتله. مسلم حدیث دی. تاسو چې کله څوک وژني په ښه انداز یې ووژه. په ښه انداز. ته چې څوک وژني احسان ورسره وکړه. داسې مه کوئ په سترګو سترګو کې وولې یا په ښه انداز باندې ووله چې دی لمونځ وکړي دی خوراک وکړي. لکه کله کله چا څوک وژلی بیا هغه وژني صحیح سلو په داسې احسان به کوي. الله رب العزت په هر شي کې پر موږ باندې احسان ضروري کړی دی. پر هغه یې ثواب چې پسه حلالی په احسان سره غویی حلالی په احسان سره ورسه چاړه تېره کړه بیا یې راوړه حلال یې کړه. دلته د الله رسول فرمایي که څوک وژني هم یې په احسان باندې مړ کړه. یعنې احسان دا معنا په ښه انداز باندې. نن دا د دې خلکو دپاره مرګ دی چې د دې وطن روان دي خپل وطن ته خو په احسان باندې په ښه انداز باندې په ښه خبرو باندې سره د دې معافي ځینې وغواړئ چې یاره موږ ته معافي کوئ. پولیس والا ډېر تنګېده کوي. الله اکبر. تاسو وګورئ په پولیس والا کې 2 کسان به ناحسابه کو 98 کسان د اولاد خوا پریشان دي. چا زوی ړوند دی د چا د کڼ دی د چا د شل دی د چا زړه والونه باندې د چا څنګه د چا څنګه. د دا خیال دي زه لمنځونه نه کوم. دا د لمنځو وجه نه ده دا د مسلمانانو د زیرېدو وجه ده. په لا اله الا الله که ولاړ شي په قسم درته وایم ته د الله د بندګانو سره کوي الله یې له تا سره کوي. سیسو الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. وشار سره هغه دی چې خپل ځوان خپل ژوند وپېژني د روان ژوند دپاره تیاري وکړي. دا ژوند خو نه دی چې نن ژوندی یم په وطن کې یم چې څه مې زړه غوښته زه به هغه کوم. مه کوه مه کوه. د خدایه وبېرېږئ در باندې رابسي دا ورځ. زه خدا دعا کوم چې یالله د دې سزا موږ ټول وطنوالانو ته مه راکوه چې چا دا فیصلې کړي دي هغو ته سزا ورکړه. یالله موږ ته معافي وکړه. یالله موږ ته معافي وکړه. نو خلک ډېر پریشان وو. بیا جبه خبره دا سوه چې خالي د مهاجرو سره نه اوس په نام پښتون راشوک شناختي کارت ورسره دی مې نه پرېږدي. حالانکې حکومت اعلان کړی دی خبردار چې تاسو بې عزتي نه جوړوئ. خبردار چې تاسو به تاوان نقصان نه رسوئ. د هغه باوجوده ورلم دا اوس سیند ته تللی په کروړو کروړو روپۍ مالونه یې ځینې نیولي وو. ولې دې نیولې دي؟ ته پښتون یې. ته ولې دومره ظلم زیاتوب کوې ناجایزه کوې څه کوې؟ قبرستان په مړو ښایسته دی وطن په ژوندو ښایسته دی. دا څه کوې؟ دلته یو موچي دی غریب سړی د افغانستان. نو دی دا چې وټې مې وټې پالش مالش و دا سلایي ملایي کوي. کوچنۍ بچې یې څنګ ته پرې ایستلې ده. دا څه کوې؟ یاره نه مې پرېږدې په دا بچې مې ځان خلاص کړی. ای ظالمه دا کوچنۍ بچی
دا کوچنی بچی د دې د ازاره وبېرېږه دا غریب دی و کوم شي ته مجبوره کوي څومره ناولده خبرې دي څومره عجبه خبره ده یار الله دې فرده وکړي الراحمون يرحمهم الرحمن د الله رسول فرمایي که ته رحم وکړي هغه لوی رب بیا پر تا باندې رحم کوي که ته رحم وکړي پر چا ورحمېږي پر چا مهرباني وکړي الله به پر تا مهربانه شي دا کوچنی بچی یې ولې کښېنولې ده تر اوسه په دې ښار کې دلته نږدې اوس وګوره یو مهاجر دی هغه بلوڅه ښځه کړې ده اوس هغه روان دی دلته ښځه ورته وایي زه نه در سره ځم نو به څه چم کوو نو به طلاق ورکوې اشا څلور کوچنیان څه به کوې ګوره باید چې حکومت دی چې ته لاره جوړه کړې وای چې کوم چا د افغانستان ښځه کړې ده هغه ته د خپل شناختي کارت ورکول شي صحیح شو کوم سړي مطلب د دې چې ښځه غوښتې ده و هغه ته به شناختي کارت ورکول کېږي دا څه معنا ده زه په دې وطن کې حق نه لرم ته ما لالیې بیا مې لمر ته غورځې دا نشي کېدلی یاره دا نشي کېدلی خو زه به له ما به نه بیرېږه له پرېدي و پرېدي به دغه لوی ربه خو وبېرېږه یاره ډېره لویه ورځ را روانه ده ډېره لویه ورځ را روانه ده ته نه ګورې دا د برطانیې والا په افغانستان کې چې کوم چا د برطانیې والا سره کار کړی 2,500 کسان یې بوتو زه وزیر اعظم ته وایم نو ته خو به سبا ریټایر کېږي خو 3 میاشتې پر راغلی دی خو نه ده چې تا د نیکه میراث ته پر کښېنستلی انشاءالله العزیز بیا به ځې لندن نیویارک لره چې ولاړې ته چې وه زه ارغنداب لر رالم زه لوی ولې لر رالمه زه قندهار لر رالمه هلته ټول هغه خلک بیا ته په عزت شپه جن تېره کړه هغو ته الله رب العزت د برطانیې حکومت خپل خلک بوتو دی افغانان نو ته څه چم کوې بس هغه چې برسر اقتدار د پښتانه هغه ټول کمینه دي هوایانو نه پرېږدم پلانۍ ده پلانۍ ده چې دلته دغه وزارت چې ولاړ شي بیا به نو زموږ واروی شي بیا به نو خواستې وزارې کوي چې زموږ واروی دی هغه ګرد د خدای ته ژاړي چې لږ خچای کارونه برابر دي سلوټونه ورته کېږي روپۍ و موټران وي ویګوي شاته مخ به بسي دي هغه بیا د فرعون زوی سو څه زورور ژوند مې دی څه زورور ژوند مې دی سبحان الله مه کوئ بیا خلک روان دي شان خرڅوي یاره دا به څونه لوی کافر یي چې یو سړی د عزت د بچاو دپاره دا شی خرڅوي دا خولۍ خرڅوي په 10 روپۍ د تې پر 2 روپۍ ځینې غواړي ستا پر ور نیکه دې لعنت ستا پر ور نیکه دې لعنت چې تا ته دا تربیت تر کړی دی دومره ظلم سړی کوي څه کوي زه به بې اختیاره یم بل به بې اختیاره یا بل الله خو نه دی بې اختیاره اوس کې ملګری راغلی هغه زه تللی یم زما مخکې د چا سره څه ژوند تېر کړی و نو زه چې اوس ورلم دی ډېر پریشان و د کور هېڅوک نه راوتل دوی ویل یې ول موږ به د خپل جایداد د خپل کور و د دوکانداري ستا پر نامه در واړوو موږ خو به هغې ولاړ شو وطن ته بیا ما ورته ویل ما ویلې ګوره ګوره خبردار د ملا و د ملا ته ما ویل مال خبردار ګوره دی نه دی ستا پر نامه در واړوي ته خبره خلاصه شوله چې کوم څوک یې پر نامه اړوي څوک یې ور اړوي دا دواړه د زما خبره واوري پښتانه ډېر کمینه خلک دي 2 و 3 بجې نه وباسو ډېر کمینه خلک دي څوک دې په هیچا باور نه کوي ته به نن دا ځای پر نامه ور واړوې سبا به انکار وکړي لټون کتاب رو دی راواخلې د غني خان دا کتاب راواخلې ای جنونه د شراب و ای بابا د لیونو ای جنونه د شراب و ای بابا د لیونو دا مغرور سر می ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو واخله دا مغرور سر می ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو الله اکبر دا مغرور سر می ټیټ کړو بې غیرتو پښتنو نو پښتنو را ټیټ کې کني چا را ټیټوي صحیح سلو نو دا شو وکي دلته چې کله دا خبره رااله که زه مهاجر یم زه د خپل جایداد ستا پر نامه راړوم ما تون دوی خبرې دي و تا تون دوی خبرې دي اوله خبره دا ده چې دا ځای پر نامه راړوم سټامپ لیکې زه به سټامپ لیکم هسې نه چې سبا منکر شي سبا به زه نه یم زه به مړ یم بیا او دویمه خبره دا ده چې دا چا ته پر نامه باندې وراړی د ده ورونو به هم کښېنی دي نه سبا ورونو ورته وایي دا ستا جایداد دی دا پټ دې غلا کړی پښتانه خو ډېر بد خلک دي بد خلک دي ورسې وګورئ د پښتون په جهل کې تر ابو جهل لا شنه خره دي 2 کسان ځینې باسئ
په تکبر کې تر فرعون لا تباہ او برباد دي. دوه کسان جنې باسي ورسه وګوره پښتون لالا به خامخا په لاره کې موټر دري اسړه کنه شاته یو نیم سل موټران در پسې ولاړ دي رانون در کوي ته ولې ولاړ سبزی مې اخستله دکان مخ مې دي داغه دکان در باندې ولړېږي سترا ول دی خرج تا ولې دا څه قهر د الله ورته سوی دی دا مغرور سر مې ټټو به غیرت پښتنو صحیح سنو نو استانبول کې استانبول کل شو دا چې تاسو د ازما مکان در کوم او لاسره ګوتې بدر باندې لګوم ستاورونه په ټول گواهان زه خپل گواهانم لرم اسنه سبب یا تا ګورم راته جوړ کې د خدای لیم په دغه باور راغلی چې زه شکر دی خدای کور خدای راکړي څنګه شکر پته ولګیدل او بل خبره دادا اوس خدا خبره ده چې موږ د دې خوا د خلک درواستو صحیح دی یا په عزت یا په عزت زور تر چا وځي زور تر دا مهاجر وځي و چې تیلر درلو تی څه چم کوي ګوره ما ته خو ډیر بد وای وطن ته خو ډیر بد وای ډیر شرایو به وکي ته څه چم کوي د خلکو سره اوس داغه چې مالدار خلک داغه چې پلاردار خلک داغه چې هغه شنم تو خلک و د خلکو سره څه کوي ګوره یواره د دې ځای خوار درلو بیا التنیک دغه خوار پراته ورکی زکاتونه د جهان زکاتونه راوړي الله رب العزت باندې فرض کړی دي ورکی دي غریبان ته ورکی مکه وای د خدای د پاره هغه یک شنه ماشوم دی پاغه ډاټ څنګه بچیش کې تړلې دی لاشه داش مکه وای په خدای قسم هغه لوی رب هغه لوی رب دی لکه چې د استی لکه پر ما تابم د غبر سره راوړي ما واست په وار بم د ګور نه خو بس خبره دادا پولیس والا توایم خاص کر پښتنو ته مکه وای مکه ستا تر تن به وځي ټیک د دوه کسان پولیس والا نه حساب دي ستا تر وجود به وځي څنګه عزتمن خلک نه راوځي تراسه د ازما د مسجد کار شروع دی لس نه 12 کروڑ روپۍ خرچه راځي په 12 کروڑ روپۍ کې ماته 9 کروڑ روپۍ چې دغه د افغانستان خلکو را کړی دي زه به ولې دومره ناشکري کوم زه په تا خوشاله یم چې ته ولاړې زه خو د ازما ټینګان پیژنم د تندې کې چې خلیانې ایښي دي دا ویټ و بل چې تیر کې مرتي کم نه سره خبره غټه خبره مونږ سره کوز ما ټیټ یاران دي هغه ټلیفون نه ولا کوي نه مولوی صاحب چاندا وغواړي مال مولوی صاحب دي زار او خرقاوري استاد چاندا غواړم زه غیرتمن قنداریان لرم زر پاکستانیان دا بی غیرت نه ده دا مغرور سر می ټټ کی بی غیرت پښتنو غنی خان چوي دا رقم زر پاکستانیان می تر یو قنداری قربان کړي صحیح ده قندارم بیا قندار چې بیا زدر شایم نو بس الله رب العزت دې خلکو عزت نور خراب الله دې نور نه به عزت کوي شکر دې وکاږي موږ خپل کور نه لرو شکر دې وکاږي چې خپل کور خو لري دا یو شکر پر ماجور باندې واجب صحیح سره زموږ د خوا خو زهیر درلو وسه تاسو خوشاله کی باید چې هغه کم مشکل پریشانی راغلی هغه د ما بین جواب اسی بس نور څه سموي نور څه سموي نه وایم الله دې پردا وکي الله دې پردا وکي ډېر خلک بيخي سپيدي په ما په ساجه کمنټونه کوي دنیا بل زلته چې ما پر نامه اې ډي مې ډي جوړ کړي نو لیکلي دي زه نه جوړم دواره تکوي د خلکو د خاج مولوی صاحب نه جوړي انو کمنټونه دي انو ټلیفون دي زون زګر سپیسین کې ګرځن قرار دي ولا که په چی شي دی نو تی ول دا چمونه کوي څه خو ما و پیژنې څه زما ژوند و پیژنې څه پرې د سپیو و پیژنې دا و څه ژوند یا څه خبره یو ځوان راغلی بلس مولوی صاحب دا څو کتابونه براکه دا زه ګورم نمونه راوړي مخسر په خلاص تاسو منځ وته تاسو نن سال منځ ته بجې وک ول پر لاس بجې وک ما له پر لاس بجې منځ کوي منځ صاحب خپل ټیم پارز دی ول وک مال تاول پر لاس وک ویل نو دا ما وز کتابونه خطابه سي بمنه نه بدا خبر زه خطا وزن ناستي په باندې کاټان دلته چې په خطا وزن سیده او غلوی رب دون لوی رحم رب دې کړی دی تا ته بزخان خو بس ما در ټول برتانیا ولا بوته د الله رسول فرمای الله رب العزت به د دین کار لفاجرانو سوا د فاجرانو د کافرانو سبي واخ الله دې ویل او د قبول منظور وکړي الله دې د بدبختی وسه الله دې د بدقسمتي وسه الله دې پر دې تور مشتمر ګرا کی چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول